عزیزانو سلامونه او مینه. د وخت یو باچاو چې هغه یو لس سپي ساتلي وو او ډېر ښه یې ساتل. نو سپي خو هسې وفاداري دی چې کله د باچا به چې د خپل سپیو ته څه امر کاوه بیا به دوی حمله کوله او هیڅ فکر به پکې نه کاوه. ورځ د ورځو نه وه چې یو وزیر یو څه سرغړونه وکړه. باچا په غوسې شو او ساتونکو ته ویل چې دا وزیر کش کړئ، د سپیو ته یې واچوئ چې ویې خوري. وزیر را کش کړ. نو چې کله وزیر په دې باندې پوه شو چې والا چې دا خو ما په دې سپیو خوري، نو د باچا نه یو غوښتنه وکړه چې ګوره ما 10 کاله د تا سره وشو او ستا خدمت ما کړی، زما یو سوال ومنه، یو خبره مې ومنه، بیا چې هر څه کوې زه حاضر یم. باچا ورته ووایه. وزیر ورته وویل چې ما یو 10 ورځې د سپیو سره پرېږده چې زه ستا د دې سپیو خدمت وکړم، هسې هم په تا ګران دي، وفادار دي. باچا ساتونکو ته وویل چې سمه ده، دا یو خبره منم. پرېښوده چې ځه د دې سپیو خدمت وکړه او 10 ورځې وروسته به در سره حساب کوم. نو کله چې وزیر د دې سپیو ته دپاره پرېښودل شو، د وزیر د دې سپیو د خوراک او د لوبو او د خوشحالۍ څه چې وو، دا 10 ورځې د دې سپیو خدمت وکړه ورسره به 10 ورځې وروسته راغی. باچا ته وویل چې اوس امر کوه. ساتونکو ته باچا وویل چې سړی کش کړي او سپیو ته واچو. سپیو ته ویل چې نیسئ. کله چې سړی سپیو ته ور واچاو، وزیر سپي چې وو نو ټول د سړي په خپو کې پرېوتل او څوک یې خپې څټي او څوک ورته لکۍ خوځي او څوک یعنې سړی په منځ کې راګیر کړ، مینه ورسره کوله. باچا په دې باندې حق حیران شو او وزیر ته وویل چې دا تا څه کړي دي؟ دې سپی خو به زما هره خبره منله او اوس زه چې ورته هر څه وایم په ځای د دې چې تا وخوري تا سره مینه کوي. وزیر ورته ویل باچا سلامت، ما 10 کاله ستا خدمت وکړه، څه به چې تا ویل، ان تر دې چې ما خپله مېرمن او بچي پرېښي وو، زه د تا سره وم، ستا هر امر ته زه حاضر وم شپې او ورځې، خو تا هغه هر څه په هیر کړل او ما ته داسې یو سزا راکوي چې هغه په سپیو باندې ما خوري. خو دا سپي دي چې موږ ورته ډېر بد ګورو. ما 10 ورځې د دې خدمت وکړه، لیکن دغه 10 ورځې خدمت دوی په هیر نه کړه. ستا امر یې وغورځاو، خو هغه 10 ورځې خدمت د دوی په سترګې کوو او د ما سره مینه کوي. عزیزانو د دې کیسې نه موږ او تاسې باید سبق واخلو. واقعا په موږ او تاسې کې داسې خلک شته دی، ټول به نه یادوم، چې ټول عمر خدمت وکړه. موږ پښتو کې وایو چې کوزي کې وایي بیا کونه درته خو کړه، کوناټي درته خو کړه. او که بیا وڅارل شي او صحیح معلومات یې وشي، ګناه به هم خپلی، خو وزیر به ګناهګارۍ او وزیر به په سپو باندې خوري. الله مو ښاد و آباد لره. دا ژوند خدای پاک یو ځل چاته ورکوي. ژوند سره لوبې مه کوئ، ژوند پورې خندا مه کوئ، خپل رب پورې خندا مه کوئ، خپلې کورنۍ پورې خندا مه کوئ، خپل جنت د لاسه مه ورکوئ، د خدای رضا د لاسه مه ورکوئ. هغه رب چې تاسو ته هر څه درکړي دي هغه سره منافقت مه کوئ، د رب مخلوق سره خیانت مه کوئ.
د رب د کائناتو سره ظلم مه کوئ که ژوند غواړئ او د ژوند په خوند به هلته پوه شئ چې په خپله وږي ویده شئ او ګاونډي مو موړ کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.